tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. امریکا پر ایران نور بریدونه تر سره کړي دي. اروپאי ټولنې د غزې د بیارغونې لپاره د مرستې ژمنه کړې او په ځوانانو کې د سرطان د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. امریکا پر ایران نور بریدونه تر سره کړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په کیش ټاپو، جام ټاپو، قشم ټاپو، بوشهر او بندر عباس کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. ایران وایي چې پر کویت کې د امریکا پر پوځي اډو او د امریکا پر یوې بیړۍ برید کړی دی. په همدې حال کې امریکا د ایران د بندرونو محاصره بیا فعالوي او ټرمپ غواړي د هرمز تنګي لارې پر تیریدونکو باروړونکو بیړیو 10% محصول ولګوي. کچېر ټرمپ د تیلو پر ټانکرونو د محصول لګولو پلان عملی کړي نو د استرالیا موټر چلوونکي خای له مالی زیان سره مخ شي. د استرالیا حکومت د منځني ختیځ د کړکېچ د کمیدو او د تلپاتې سولې د یوې هوکړې غوښتنه کړې ده. سره لدی چې ایران ادعا کوي چې د هرمز تنګي تړلې دی. خغلی ټرمپ ویلي چې دغه سمندري لاره لا هم د غیر ایرانی بیړیو پر مخ پرانسته ده. We're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade, it's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. ملګرو ملتونو ویلي چې په لبنان کې د دوی سولساتي ځواکونه لا هم د امنیت شورا د پریکړه لیک د پرلپسې سرغړونو راپور ورکوي چې پکې د لبنان د هوایي حریم تکراری نقص هم شامل دی. ملګری ملتونو وايي یوازې د یک شنبه په ورځ سولساتو ځواکونو د لبنان د هوایي حریم وویشت سرغړونې ثبت کړي او د المنصوري سیمې ته نږدې پر ساحلي سړک د لوړې کچې هوایي فعالیت هم لیدل شوی دی. د مارچ لپایل راځي په لبنان کې د اسرایل او حزب الله وسلواله ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د بیروت د جنوبي سیمو یو اوسیدونکو موسی غملوس وایي چې له ټولو خطرونو سره به خپل سیمه پرېنګدي. Now in this new war they destroyed 2 buildings behind us and once again the house was gone. We repaired it and returned. We're not the kind of people who leave here. Our roots are anchored here. We don't run away, all right? And we're waiting for the third war, no problem. د انټي سیمیټیزم او ټولنیز یووالي په اړه شاهي کمیسیون اوریدونو ته دوام ورکړی چې پکې د پوهنتون د يهودي محصلینو او اکاډمیکو شخصیتونو څرګندونې اوریدل کیږي. په دې ونه کې کمیسیون په دې اړه څېړنه کوي چې پوهنتونونو په خپل محاوتو کې د يهودیت ضد د مخنیوي لپاره څه ډول خبرګون خوولای. په ځانګړي توګه د 2023 کال د اکتوبر د 1 لپاره وروسته د ملبورن پوهنتون پروفیسور سټیون پروور ویلي چې په پوهنتون کې د فلسطین پلوه لاریونونو د زیاتېدو لامل د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې درلودې. هغه کمیسیون ته د خبرو پر مهال د 2024 کال د اکتوبر د 9مې یو پیښه یاد کړې کله چې هغه خپل دفتر ته ولاړ او ل 15 تر شلو پورې کسان یې ولیدل چې مخونه یې پټ و. And this was only 1 year after the atrocities in Israel, and so I was very perturbed. I had no idea at that stage if it was a protest, if it was a terrorist attack. د استرالیا د بشري حقوقو کمیسیون مشر هیګ ډي کرستر شاهي کمیسیون ته ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر لپاره وروسته د نجات پالو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د يهودي، اسرایلی، فلسطینی، مسلمان او د منځني ختیځ له سیمو سره تړلي کارکونکو او محصلین اغیزمن کړي دي.
د استرالیا د روغتيایي معلوماتو تر ټولو هر اړخیز ملي راپور ښیي چې په ځوانانو کې د سرطان د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د ناروغانو د ژوندۍ پاتې کېدو کچه هم ښه شوې ده. د استرالیا د روغتیا او هوساینې انسټیټیوټ د وروستیو معلوماتو لمخې د لومړنیو ملتونو خلکو لپاره هم د سرطان د درملنې پایلو کې یو څه ښه والی راغلی دی. د سرطان د نویو پیښو کچه د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ په هر 100,000 کسانو کې 324 څخه 315 ته راټیټه شوې او د مړینې کچه هم له 148 څخه 115 ته کم شوې ده. د پروستات، سینې او د پوستکي میلانوم سرطانونه په استرالیا کې تر ټولو عام سرطانونه و، په داسې حال کې چې د سږو، کولمو او پانکراس سرطانونه تر ټولو ډیر د مړینې لامل ګرځیدل دي. راپور دا هم تاییدوي چې په ځوانانو کې د سرطان پیښې مخ په زیاتېدو دي. په تیرو 15 کلونو کې د هغو کسانو ترمنځ چې عمرونه د 10 کلونو په لړ کې دي د سرطان کچه لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د حماس ډله تورنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي، اروپאי ټولنې د غزې د بیارغونې لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. اروپאי ټولنې او شریکانو د غزې د بیړنۍ بیارغونې لپاره د نږدې 1.15 میلیارډ ډالرو د مرستې طرحه جوړه کړې ده. د فلسطینی ادارې لومړي وزیر محمد مصطفی ویلي چې د غزې د تړانګې د بشپړې بیارغونې لپاره د بیارغونې چارې په بیړنۍ توګه پیلول اړین دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د غزې د بیارغونې لګښت شاوخوا 90 میلیارډ ډالر ته رسیدي، ځکه چې له 2.5 کلونو ډېر جګړې وروسته د دې سیمې ډېری برخې ویجاړې شوې دي. د اروپאי کمیسیون غړي دوبراوکا سویټا وایي د اندازه یوازې د هغو اړتیاو یو کوچنی برخه ده چې د غزې د خلکو د ملاتړ لپاره ضروری دي. This is also something to show that we support Palestinian people both in West Bank and in Gaza, and let's hope for the best. So we have to do although we know that ceasefire is fragile, we know what's going on, but at the same time we have to work in parallel. We cannot wait for the situation to be normalized. اوکراین او نه نورو هیوادونو اعلان کړی چې دوی یو ائتلاف جوړوي څو اروپا د بالستیکي توغندۍ پر وړاندې خوندې کړي. د اقدام د کیف د تجربو پر بنسټ دی چې په تیرو 4 کلونو کې د روسیې د پراخ برید پر وړاندې په جګړه کې ترلاسه کړي دي. په یو اعلامیه کې ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د لاسو هیوادونو د دې ائتلاف هدف دا دی چې د اروپا لپاره د بالستیکي توغندیو د دفاع ګډ ظرفیت رامنځته کړي. زيلنسکي او د ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، هسپانیا، سویډن او بریټانیا مشران ویلي چې دوی د بالستیکي توغندیو له زیاتېدونکو ګواښ څخه خبر دي. هغه توغندي چې د کروز توغندیو یا بې پیلوټه الوتکو په پرتله یې شندول ډیر ستونزمن دي. د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر وایي چې حکومت به د هغو استرالیایي سړیو له یوې ډلې سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي چې شک پرې کیږي چې د داعش ډلې پخوانی جنگیالي دي او دا مهال د عراق په یو زندان کې ساتل کیږي. دا خبره وروسته له هغې کیږي چې د استرالیان ورسپانې راپور ورکړی و چې په بغداد کې په یو زندان کې ساتل کیدونکو 14 استرالیایي سړي به له عراقي او امریکایي چارواکو سره د مرکو لپاره وړاندې شي. د دوی د ښکیلتیا کچه معلومه او د احتمالي خوشکېدو په اړه پریکړه وشي. د کورنۍ چارو وزیر ټونی برک وایي حکومت به د دوی د بیرته استرالیا ته راوستلو لپاره هیڅ ملاتړ ونه کړي. We are doing nothing to assist any of them. Our view is citizens of a country are able to return to the country of their citizenship. But given what these individuals decided they wanted to join,
we will do absolutely nothing. We will not lift a finger to be able to bring them back or to get them back here. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي او شاعر ګیلمن وزیر د وژنې 2 کال پوره شول. راپورونه کوي چې د نوموړي د وژنې په تور 3 کسان نیول شوي، خو 2 تنه تورن کسان لا هم نه دي نیول شوي. دغه د کورنۍ او د قضیه مدافع وکیلان وایي د پولیسو له لوري ورسره لازمه همکاري نه کیږي او د قضیه په پلاټونو کې تر اوسه لازمه اقدامات نه دي شوي. ګیلمن وزیر د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې د اسدخیلو د کلی اوسیدونکو و 2 کال وړاندې په اسلام آباد کې ناپېژاند کسانو په هغه برید وکړ چې وروسته په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. فرانسې، هسپانیا، انګلستان او ارجنټاین د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام پایلوبې ته لار پیدا کړې. سبا د فرانسې او هسپانیا ترمنځ لومړی نیمه پایلوبه او د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او ارجنټاین ترمنځ دویمه نیمه پایلوبه تر سره کیږي. فرانسه وايي دوی د چهارشنبه په ورځ د هسپانیا له لوبډلې سره د نړیوال جام نیمه پایلوبه ته ل تک څخه ویره نه لري. د روان کال د نړیوال جام وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ د جولای په 20 نیټه تر سره کیږي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالات ته. په سیدنی کې لمر د تودوخې لوړه درجه 0، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 21، په اډلېټ کې ورښت کمیدو په حال کې ده د تودوخې درجه 18، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 10، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 11، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، په برزبن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23، په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19، په پیښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 29. دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر 9.80 امریکایي سنټه، یو استرالیي ډالر 1.80 یورو سنټه او 2.50 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 6.80 هندیو کلدارو او 1.93 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغاني کېږي. خبرونه هم دومره ول. ملتيامو مننه کوم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.